سلامونه ملګرو، زه ورور غایم او د دې ویډیو اوله برخه زموږ د فیسبوک او ټیک ټاک پر صفحه سره وګورئ. دوهمه برخه همدلته شروع کیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او موږ هم در سره فالو کړئ. مننه. نو ویډیو پر هغه ځای شروع کیږي. راځو خپل کیسې ته. دلته لایټ په فکرونو کې ډوب دی. د دې وروسته کور ته راځي. هلته خپل پلار ویني چې یو تجربه کار جاسوس دی. په شاته کیسه کې ښکاره کیږي چې څو کاله وړاندې یو مجرم د لایټ مور وژلې وه، خو د ثبوت د نشتونوالي له امله هغه اوس هم په آزاد ډول سره ګرځي. همدا وجه وه چې لایټ او پلار به تل سره خوابدي وه. لایټ په غوسه کې خپل پلار ته وویل ولې د مور انتقام نه اخلي. دا خبره د پلار زړه ماتوي. په همدې درد کې لایټ ناڅاپه فکر کوي که قانون څه نشي کولی نو زه د مرګ په کتاب کې نوم لیکم. بې له ځنډه د مجرم نوم په کتاب کې لیکي. په بله صحنه کې هغه مجرم چې د خپلو ملګرو سره خوشحاله دی خو ناڅاپه حساب بندېږي، پر ځمکه رالویږي او مړ کېږي. کله چې دا خبره د لایټ پلار ته رسېږي دواړه خوشحاله کېږي او زړه ته یې سکون ورسېږي او وایي چې د مور انتقام واخیستل سو. د پلار او زوی ترمنځ هغه جنجالونه هم کم سول. اوس د لایټ په ذهن کې نوی سوال پیدا کېږي، آیا دا کتاب د نړۍ د خیر لپاره کارول کېدای سي او که نه؟ هغه په ښوونځي کې همدا فکر کوي. لږ وروسته د هغه نږدې ملګری میا ورته راځي. لایټ خپل لوی پټ راز ورسره شریکوي. ورته وایي زما سره یو کتاب دی چې د هر چا نوم پکې ولیکل سي هغه مړ کېږي. میا لومړی فکر کوي چې دا ټوکې کوي، نه یې مني. نو لایټ پرېکړه کوي چې حقیقت ورته وښوي. په همدې وخت کې یو قاتل هلته ښکاره کېږي. لایټ د هغه نوم او د مړینې طریقه لیکي، د موټر سره ټکر او مرګ. څو شېبې وروسته هماغه شان پیښ کېږي. میا حیرانه کېږي خو ژر پوهېږي چې لایټ یو عجیبه طاقت ترلاسه کړی دی. دواړه پرېکړه کوي چې دا طاقت د خطرناکو مجرمانو د له منځه وړلو لپاره باید وکاروي. د داسې خلکو نومونه او څېرې په انټرنیټ کې په اسانه ډول سره پیدا کېدلی سي. هغوی د نومونو یو لیست جوړوي او یو په یو سره یې په کتاب کې لیکي. ورو ورو مجرمین په عجیب ډول سره مړه کېږي. په همدې وخت کې لایټ پوهېږي چې د کتاب خاوند د مړ کېدونکي د روح کنټرول هم کولی سي. لایټ د ځان لپاره یو پټ نوم غوره کوي، کیرا. هر کله چې یو نوم لیکي نړۍ فکر کوي چې د ناڅرګنده کس دا کار کوي. د هغه نیت دا و چې مجرمان د دې نوم څخه وویریږي او له بدو لارو څخه لاس واخلي. ورو ورو د کیرا نوم ټولې نړۍ ته خپور سو. ځینې د هغه مخالف وو خو ډېر خلکو ورته د قاضي په سترګه کتل او ملاتړ یې کوي. په دې ډول لایټ او میا فکر کاوه چې دوی د نړۍ څخه شر له منځه وړي، خو په حقیقت کې خپله قاتلان سوي وه. پولیسو غوښتل هغه ودروي خو هیڅ ثبوت یې نه درلودی. د دې قضیې د حل لپاره یو جاسوس راوستل سو. د هغه نوم ایل و. هغه ډېر هوښیار و خو هېڅکله یې خپله څېره نه ښودله او هیڅ چاته د هغه اصلي نوم نه و معلوم. هلته لایټ او میا ځانونه بریالي ګڼل ځکه چې له 400 څخه یې ډېر مجرمین وژلي وه. خو ایل په غونډه کې وایي که جرأت لرې ځان ښکاره کړه. هغه د دې عجیبو پیښو څېړنه نوره هم زیاته کړله. د څېړنو د چټکتیا لپاره یې د لایټ د پلار څخه مرسته وغوښتله چې هغه هم یو تجربه کار جاسوس و. دواړو هدف دا و چې ژر تر ژره کیرا ونیسي. بل لور ته لایټ او میا ویرېدلي وه. دوی تمه نه درلودله چې دومره هوښیار څوک به یې تعقیب کړي. تر دې دمه یې ځان خوندي وبلئ خو د ایل په راتګ سره هر څه بدل سول. لایټ په ډېره اندېښنې سره د خپل پلار څخه پوښتنه وکړه که کیرا ونیول سي نو هغه ته به کومه سزا ورکول سي. پلار یې جدي جواب ورکړي که کیرا ونیول سي نیمه دنیا به وغواړي چې هغه په دار وخېژوي او نیمه دنیا به وغواړي چې د هغه څخه دا پوښتنه وکړي چې دا څنګه وکړله. لایټ نور هم اندېښمن سو. دا خبره یې میا ته هم وکړل او ورته ویې موږ باید اوس ودرېږو که نه یې وبنیول سو. ایل شک وکړ چې ښایي لایټ پکې لاس ولري ځکه هغه کولی سي د پلار له کمپیوټر سره اړیکه ونیسي. نو ایل یو پټ جاسوس وټاکئ تر څو د لایټ څارنه وکړي. هغه ایجنټ هر وخت د لایټ څارنه کوله. لایټ په دې سره پوه سو، هڅه یې کوله ځان عادي ښکاره کړي. خو میا ناهیله شوه ځکه اوس لایټ د کتاب سره دلچسپي نه لري. د میا لپاره دا ټوله یوه لویه لوبه وه خو د دوی په وړاندې اوس ایل تر ټولو لوی خنډ و. دوی هغه نه سوی وژلی ځکه د هغه اصلي نوم او څېره نه پېژندله. دا د کتاب کلکه قاعده وه. لایټ او میا په دې اړه خبرې کولې. میا وړاندیز وکړ هر ایجنټ چې د کیرا د نیولو هڅه کوي نومونه په کتاب کې لیکو. پاته نور خلک به وویریږي او قضیه به بنده سي. خو لایټ ونه منله. هغه بې ګناه خلک نه غوښتل چې ویې وژني. د ډېر بحث وروسته میا اړ سوله چې خبره یې ومني. بل لور ته ایل یوه عجیبه خبره پیدا کړه. هغه پوه سو چې تر اوسه یوازې هغه کسان وژل شوي دي چې څېره او نوم یې په تلویزیون کې یا رسنیو کې راغلي وي. دا معلومات د ایل په لټنه نور هم چټکه کړله. اوس ایل پوه سو چې کیرا یوازې هغه کسان وژلی سي چې د هغه اصلي نوم او څېره ورته معلومه وي. د شک د مخنیوي لپاره لایټ پرېکړه وکړه چې یو څو ورځې به یو څوک نه وژني. خو ناڅاپه یو حیرانوونکې پیښه وسوه. ډېر هغه ایجنټان چې د کیرا په لټنه یې کوله له ودانۍ څخه یې ځانونه راوغورځول او ځان وژنې یې وکړلې. دا ټول په همدې قضیه کې بوخت وه. خو لایټ حیران سو ځکه دا نومونه ده نه و لیکلي. اوس موضوع ډېره خطرناکه سوه ځکه یوازې مجرمین نه بلکې بې ګناه خلک هم وژل کېدله. خلکو نور کیرا ته اتر نه ویلی بلکې یو خطر یې بلی. هغه د پولیسو ایجنټان هم وژلي وه چې مخکې هیڅکله نه وژل سوي. اوس کېدای سي چې هر څوک د هغه راتلونکي هدف وي. خپله لایټ هم اندېښمن سو. هغه د کتاب مالک ته وویل آیا دا تا کړي دي؟ خو هغه مالک ځواب ورکړ نه دا بل چا لیکلي دي، زه دا کار نسم کولی. هلته د لایټ پلار یو سیمینار جوړ کړی و او کیرا ته یې ننګونه وکړه که رښتیا دا ځواک لرې نو ما ووژنه، بې ګناه خلک مه وژنه، راووځه. لایټ او میا دا ټوله صحنه په تلویزیون کې کتل. میا په غوسه سره لایټ ته وویل ته د خپل پلار نوم هم په کتاب کې ولیکه.
خو لایټ حیران شو او ورته وویل زه خپل پلار نسم وژلی ته دې ونیسوی یې بل خوا ال په ډېرې هوښیارۍ سره موضوع پر مخ وړله هغه په قصدن ډول سره غوښتل چې کیرا به د لایټ پلار ته زیان ورسوي نو کله چې دا ونه سول او پلار یې خوندي پاتې سو د ال شکونه نور هم ډېر سول اوس یې باور پیدا کړ چې کیرا بل څوک نه دی بلکې همدا لایټ دی ورو ورو ال قانع سو چې کیرا د لایټ پرته بل څوک نه دی یوه شپه هغه ورسره مخامخ سو او ورته وویل ته کیرا یې بس دا هر څه ودروه خو لایټ چوپ پاتې سو او پرته له ځوابه ولاړی اوس پوه سو چې خطر ډېر نږدې سوی دی هغه نسوای کولی ایل ووژني ځکه د هغه رښتینی نوم لایټ ته نه ور معلوم په دې منځ کې میا هم په اندېښنه کې سوه او لایټ ته یې وویل موږ باید څه وکړو لایټ په فکر کې سو چې څنګه ایل له منځه یوسي هغه وویل ما د ایل سره لیدلې ده ښایي د هغه ملګرو ته نوم ور معلوم وي نو هغه د خپل ملګري نوم په کتاب کې ولیکي او د خپل واک لاندې یې راوستي هلته د کتاب بل پټ قانون ښکاره سو که د یو کس نوم پر پاڼه لیکل سوی وي هغه پاڼه وسوځول سي نو ژوند یې ژغورل کېدی سي خو د مرګ روح لایټ ته خبرداری ورکړ چې دا یوازې یو ځل کېدی سي اوس د ایل ملګری لایټ تر کنټرول لاندې سو خو نوم یې لا هم نه ور معلوم هغه ورته وویل د ایل رښتونی نوم راته وښیه ملګري یې وویل ایل په یو ځانګړي اکاډمي کې سبق ویلی دی ښایي چې نوم یې هلته په ریکارډ کې وي لایټ هغه ته امر وکړ چې اکاډمي ته ولاړ سه او د هغه نوم راته پیدا کړه دغه پلان روښانه و کله چې د ایل نوم پیدا کړي په کتاب کې ولیکي او هغه به د تل لپاره ختم کړي وروسته به د ملګري پاڼه وسوځوي تر څو ژوندی پاتې سي هر څه به بیرته عادي سي خو ایل شکمن و چې د ملګری ورکه شوې ده هغه پوه سو چې دا د لایټ پلان دی په بیړه سره هغه د لایټ کور ته ورسېدی او د هغه پلار ته وویل ستا زوی رښتینی قاتل دی زما ملګری یې تښتولی ده خو لایټ بې ګناه ښکاره کېده هغه هیڅ ثبوت نه درلودی ایل په کور کې شاوخوا وکتل خو هیڅ شواهد یې پیدا نه کړله او نه یې هم هغه کتاب پیدا کړی ځکه چې لایټ هغه تر مخه لا هم پټ کړی و په همدې وخت کې ایل ملګري ته زنګ ووهي او هغه ورته وویل زه اکاډمي ته ورسېدلم ډېر وخت نه لرم خو کله چې د نوم خبره سوه لایټ کتاب ته وکتل هغه پاڼه د سوځولو پر وخت باندې ورکه سوې وه د نوم د څرګندېدو وړاندې ملګری مړ سو لایټ ډېر خفه سو چې موږ تر اوسه پورې د ایل نوم پیدا کړی لا هم نه و او هغه له منځه ولاړی په یوه ډانس پارټۍ کې د میا له خولې څخه یو حیرانونکی راز ښکاره سو هغې وویل هو هماغه پاڼه ما سره لیکلې وه چې د ایل ملګري نوم پکښې کې و او هو زه وم چې د اجنټانو نومونه مې په کتاب کې لیکلي وه بیا یې وخندل او بیا وویل اوس مې ستا نوم هم په کتاب کې لیکلی دی که ته کتاب ما ته راکړې پاڼه به زه وسوځوم یعنې هغې لایټ ته دوکه ورکړه چې صرف کتاب ترلاسه کړي ایل د خپل ملګري له مرګ څخه وروسته په ډېر زور سره د لایټ د نیولو هڅه وکړه او بالاخره یې ونیوی په ناڅاپه یو څوک د اشپزۍ په جامو کې راښکاره سو او ایل یې بېهوشه کړی وروسته لایټ د تېښتې هڅه وکړه او وروسته له میا سره په یو غټه زانګو کې بند پاتې سول په همدې وخت کې پولیس هم راورسېدل لایټ ورته وویل که په رښتیا زما سره مینه لرې کتاب ته لاس مه وروړه موږ هر څه سمولی سو یوازې له ما سره پاتې سه خو میا په تمه کې سوه او په غوسه یې کتاب ورڅخه واخیستی هغه فکر کاوه چې ښایي لایټ د مخه د هغې نوم لیکلی وي د ویرې او غوسې له امله کتاب له دواړو له لاس څخه وغورځېدی او دوی له لوړ ځای څخه لاندې راوغورځېدل میا ځای پر ځای مړه سوه خو لایټ د سیند په اوبو کې راولوېدی او ژوندی پاتې سو په بله صحنه کې هغه په روغتون کې د کوما په حالت کې پروت و ډاکټرانو وویل چې ژوندی دی په همدې وخت کې لا هم مجرمین وژل کېدل حال دا چې لایټ په کوما کې پروت و خلک حیران سول چې کله ایل پر لایټ باندې شک درلودی نو څنګه لا هم وژنې روانې دي په اصل کې کله چې لایټ او میا د هغه لوړې زانګو څخه لاندې راولوېدل د کتاب یوه پاڼه والوتله او وسوځېدله په هماغه پاڼه د لایټ نوم لیکل سوی و دا د لایټ پټ پلان و هغه د مخه شک کړی و چې میا به دوکه ورکړي نو نوم یې په هغه پاڼه کې لیکلی و چې کتاب په راګرځولو سره میا به مړه سي همداسې هم وسول او د لایټ ژوند وژغورل سو هغه د مخه د ډېرو مجرمینو نومونه لیکلي وه یو ډاکټر هغه د سیند څخه ژغورلی و خو وروسته یې ځان ووژي بیا یو بل چا کتاب ترلاسه کړی او د مجرمینو د نومونو لیکل یې پیل کړل کله چې لایټ د کوما څخه راووتی هغه ته یو چا کتاب بیرته ورکړی په دې توګه هغه یو ځل بیا کیرا سو ایل نور په دې نړۍ کې نه و خو د تللو پر وخت یې د میا په کور کې هغه پاڼې پیدا کړلې چې د مړو شویو پولیسو نومونه پرې لیکل شوي وه نو ټول تور پر میا واوښتی او قضیه هم وتړل سوله هلته لایټ په بشپړه توګه سره روغ سو او کتاب یې بیرته ترلاسه کړی خو اوس بدل سوی و هغه پرېکړه وکړه چې هیڅکله به پر هیڅ چا باور نه کوي که هر څومره نږدې هم وي کیسه همدلته پای ته رسېږي یو چپ آرام خو خطرناکه لایټ د نړۍ د بدلولو لپاره لا هم چمتو و که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ مننه